د ودان ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ وو همدا شیبه مونږ په کابل کې د بوري پارک یو. دلته زموږ ملګري د نورو ولایتونو نه راغلي دي، دا د دورې په نوم باندې یوه لوبه کوي. ډېر ملګري به دې لوبې سره اشنا وي او ډېر به نه اشنا. نو راځئ دا لوبه وګورو. دا لوبه د هلمند او کندهار او دې غاړې ته دغه ولایتونو کې بدخشان دا خلک کوي. دا بیا وایم دې لوبې ته چې د دوره لوبه وایي. دا دلته دوی دغه چپل چې کوم ایښی دی دا دوی چې دا بونډري ده، مطلب دې نه به دوی نه وړي. دې په منځ کې کوم کس د دې دورې سره گیر که نو هغو خلک هغه ټیم چې دغه لوبه بایلي بیا به دا دورې چې دغه بل ټیم ته ورکوي. نو دوی سره هم په دې باندې خبرې کوو او دغه چې دا عین لکه څنګه چې غېږ نیونې لوبه ده همدا رقم ته دا دوره لوبه هم ده. نو دغه لوبه اول تاسو دا لوبه وګورئ، لوبې نه وروسته بیا راځو بیا به ملګرو سره خبرې کوو. درنو لیدونکو دا شیبه د همدې لوبې یو تن لوبغاړی دلته موږ سره موجود ده. اول یې دنه پوښتنه کوو نوم دې چې دی، کوم ولایت؟ السلام علیکم، نوم مې مسعود دی، د روزګان ولایت جهراوت ولسوالۍ یم. ښه، دا لوبه تاسو په ولایت کې کیږي؟ هو دا زموږ په ولایت کې کیږي. په روزګان کې؟ هو په روزګان کې. تاسو نورو کومو داسې ولایتونو کې کیږي دا لوبه؟ دا نو په روزګان، په هلمند او داسې د نورې سیمو کې مخامخ کیږي انشاءالله. چې دوره دی؟ ها، دا کومه لوبه ده؟ دوره ده. دوره؟ هو دې د وصول سره کم ته دي دا بونډر نه کوم کس وته د غږ در خطه چې کوم کس وته بیا هغه چې چلم وکي هغه چل نه دی، او که د خطه په مابین کې چل کې هغه چل دی.
دا لوبه څومره لوبغال لري کشمیر معلوم نه ده یو طرف څو کسان دي بل طرف دا د 12 کسانو پورې کېږي یو طرف شپږ یو طرف یې شپږ بل طرف یې او دغه کې خو ډېر سړی خوږېږي هم که نه د پښې ورکوي اوس یو کس پښې ورکوي په دې کې خامخا سړی خوږېږي خو چې بیا پښې دې پخې شي نو بیا مشکل نه لري سړی نه پښې خوږېږي چندانې اوس هره لوبه چې ده که نه مطلب د ساتیرۍ تر څنګ یا د خلکو ته د انټرټینمنټ ورکولو تر څنګ یو فایده لري دې فایده څه ده ورزش ته دې فایده والا ورزش هم دی خو څه سړی کلکه مخته کوي هم کلکوالي هم فایده ده او د ورزش هم فایده ده اوس دغه په دې اړه معلومات لري چې دا لوبه د افغانستان په ملي فدراسیون کې د لوبو په فدراسیون کې رسمي هغه لري ځای لري که نه لري یاره دا به هم رسمي ځای نه لري یاره دا رسمي ځای نه لري دا دغه شی د سیمه ییزه کچه باندې تاسو خلک یې کوي دا په سیمو کې ماش د سیمو په کچه کېږي نور په افغانستان کې رسمي ځای نه لري او د عمر هغه خو نشته ورکې چې څوک ورکې واړه وي څوک ورکې غټ بالا نو چې واړه وه چې خوږېږي نو که نه واړه نو هغه بیا ور اچول کېږي اوس نو هر همزولي خپل سیند لري هر همزولي پر خپل سیند ورلوېږي ډېره زیاته مننه ودان ټلویزیون ته د وخت ورکول مننه خیر چې ستاسو هم ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو د غزنی ولایت نه عزت الله همدلته را سره ده د دې لوبې لیدونکی ده له ده نه پوښتنه کوو غزني ولایت نه راغلی که دلته اوسېږي زه له غزني ولایت راغلی یم خو دلې مې اتاق ته محصل یم فعلا کوم پوهنتون کې ابن سینا ختم نبین پوهنتون څه شی وایي طب وایي او څوم سیم کې دریم سیم کې یم دغه لوبه یې تاسو په ولایت کې هم کېږي دغه لوبه زموږ ولایت کې نه کېږي دا لوبه تقریبا په کندهار هلمند روزګان ولایتو کې کېږي د غودرو ولایتو کې دا لوبه کېږي چې ډېر مینهوال لري او دې لوبې ته د دورې لوبه وایي دغه چې دا دلته ته هره جمعه راځې دلته هره جمعه زه دلې هره جمعه راځم دا ننداره یې کوو او ډېره ښه لوبه ده سیلانیان یې ډېر دي خو خوږېږي خلک ډېر کې تا خپله دا لوبه زده ده که نه ده دغه لوبه د ما نه ده زده ځکه ما خپله نه ده کړې خو ننداره یې ډېره کوم راځم ډېر ورته سیل یې ډېر کوم دا خو ته اوس مطلب طب په پوهنځي کې یې که نه نو خامخا مطلب یو ډاکټر په صفت باندې یو طبیب په صفت ته څه فکر کوي ورزش خو مهم ده که نه وایي د ورزش د صحت ضامن ده دولې لوبې باره کې ته څه دا ورزش ته څومره ورزش خو اصلي سي فوټبال کرکټ والیبال دا ورزشونه دي او دا ورزش په توګه نور ته خو دغو نه زیان هم لري ځکه چې یوه دوره د سړي فلنګي ونیکړي تاوان هم لري هغه ځای شینکې شینه وړي او دا ورزش ته ورزش ته خو مقصد تاوان یې زیات ده ځکه چې یو څادر راشي د سړي فلنګي ونیکړي خو هغه ځای د هغې پرې کېږي دا خو ډېر تاوانونه لري ډېره زیاته مننه چې وخت یې راکړه خوشحاله اوسې مننه خوشحاله اوسې د تا څه مننه آباد اوسې درنو لیدونکو زموږ یو بل ملګری مطلب دی هم وایي چې دا دوره چې ده دا موږ ملي لوبه ده نه دوی په سیمې کې شاید وي که نه نو د نه پوښتنه کوو نوم دې څه ده نوم یې نایت الله دی نایت الله د کوم ولایت دی د روزګان ولایت یم دلته کابل کې څه وظیفه لري کار مطالعه مې هم د درس وایم روزګان کابل کې رحمان بالا عیسی کې مطالعه مې هم دغه درسو لپاره راغلي دلته نو موږ چې ځوانان درسونه وایي نو د جمعې په ورځ مازدیګرني د تفریح لپاره دلته راوځي دا چې د زموږ ملي لوبه ده خصوصا په لوی کندهار کې مینهوال ځوانان لري او زموږ په اصطلاح موږ دوره ورته وایو چې ټیم ځوانان سره برابر سي 3 یا 4 مثبت چې هرې خواته سوله نو 4 ځوانان لاندې کېږي 4 سربیره کېږي د دوره په پټو باندې کې بیا دا دوره ده چې موږ کله چې د لاندې شخص د بیرون شخص په لغته باندې ولي د دې خوا سره د لاندې مقابل ټیم سربیره کېږي سربیره ټیم لاندې خنده تلویږي زموږ په اصطلاح باندې موږ دوره ورته وایو دا لوبه ده چې د ډېره وخته څه دوام لري زموږ په ولایتو کې او زیات مینهوال لري ځکه دلته نه ده سوی اوس دا ځوانان دلته کې یو څه ځوانان سره ولګېږي اوس فعلا دلته لوبه کېږي د دورې په نامه اوس دغه لوبه لکه دا نورې لوبې چې که نه اخري کې یو ټارګېټ لري یا یو څه شی تحفه ورکول کېږي لکه دا کرکټ شو والیبال شو دا شی نورې لوبې هاکي شوه اوس دې کې اخري څه شی وي لکه دې اخري کې د کوم د لوبغاړي په څه شي نازول کېږي که بس راغله ولاړه دلته بس داسې کم ټارګېټ نه لري دا لوبه
لوبه چې داسې یو مقام لري یا جایزه لري هغه شی نه ورته بس د ځوانانو داسې یو تفریح دپاره کې لوبه کوي چې مثال اخري وخت یې ختمه شوله د دې وخت د ماښام د لمانځه پورې دی چې کله دا لوبه ختمېږي د دې څخه وروسته بیرون سبا چې بېرته دا لوبه شروع کېږي د همغه ځای شروع کېږي ځوانان بیا لوبې ته سرلېږي نور کوم داسې ټارګېټ یا هدف دا نه لري یا جایزه نه لري کم په دې کې خو هغه ملګرو پښې مور کې خوښ شوي که دا د تاسو خلکو پښې ځکه مضبوطې دي دا لوبه کوئ خیر دا خو نو شوق دی د شوق څخه بیا دومره سړی نه خوږي نه چې څوک یې شوق لري علاقه ولري هغه بیا نه خوږي زه د شوق کوم یو ساتیری دی نه دومره سړی نه خوږي اوس د دې لوبې ته خپله لوبغاړی کله کله داسې چې مرګري کمې بیا ولاړېږم چې مرګري زیاتې بیا زه نه ولاړېږم ځکه چې در ما څه په دې لوبه کې ماهر هغه خلک ولاړېږي زه خپله نه ولاړېږم دا د یو ولایت نه بل ولایت هم مقابلې دپاره ځي که هغه نه یې ورکوي یاره خو نه دي تللي دي اوس دا د یو ولایت څخه بل ولایت ته خو د مرکزو د ولسوالۍ ترمنځ داسې د دې لوبې وخت بیا خصوصا ژمی دی په ژمي کې دا لوبې کېږي دا شاید کېږي د ولایتو څخه هم خلک راسي یا د ولسوالۍ څخه مرکز ته راسي د مرکز څخه ولسوالۍ ته ولاړ سي خو داسې دې ته داسې رسمي دغه نه کمیټه نه ده جوړه سوې چې دې سیالي وسي د ولایتو د لوري ولایتونو ته سره ولاړ سي خلک اوس ته څه غوښتنه نه لرې د لوبو فدراسیون چې دا لوبه دې رسمي کړي خیر دا لوبه نو که رسمي سو خو ډېره ښه خبره ده خو څه وایم چې دا لوبه دې موږ ته رسمي کړي ځکه دا ډېره وخت څه کېږي خو راته رسمي سوې نه ده فکر نه کوم چې موږ ته دا لوبه رسمي کړي خو بیا هم د دې څخه غوښتنه ده چې راته رسمي کړي دا لوبه او مینوال لري په زیاتو ولایتو کې مینوال لري ځکه داسې چې اوس دلته کېږي دلته موږ وینو هره جمعه موږ دلته راوځو دا ځوانان د تفریح په موخه دې لوبې ته راوځي دلته ته لوبه کوي زیات ځوانان زیات خلک دلته تماشاچیان یې ټول نو زه فکر کوم چې رسمي سي په فدراسیون کې ډېر مینوال به دغه هم زیات پیدا کړي ډېره مننه ډېر ښه معلومات یې وړاندې کړل خوشحاله اوسئ مطلب موږ د تاسو غوندې ځوانان غواړو که نه چې د خپل ولایت د خپلې یوې مشهور دغه موږ تاسو کلتور او عنعنات د لوبو په باره کې دنیاوالو ته معلومات ورکو او د افغانستان یو مثبت تصویر خلکو ته وړاندې کړو بیا مننه چې ودان ته د معلومات مننه ژوندي اوسئ خیر اوسئ کور مو